آیا تاسې قضاوت کولی شئ چې په دې الف با تا کې به څوک ملامت ول؟ د هالنډ ملک یو وخت یو حزب درلود چې نوم یې NSB و. کله چې نازیانو هالنډ ونیوه نو دا د NSB از له نازیانو سره د وطن د ژغورنې د عنوان لاندې یو ځای سول. د دې حزب څخه څوک پکې عسکر سول، څوک پکې بریدمن، څوک پکې ډګروال، څوک پکې ډګرمن، څوک پکې جنرال او څوک پکې چاپړاسي سول. چاپړاسي وټاکل سول. مطلب هر یوه غړي ته رتبې او مرتبې ورکول کېدې او هر وګړی به هم په امن او هم په چړچو کې و او هم د هالنډ په بیا رغونه کې به ورسره مرسته کېدله. یعنی وطن هم ورته جوړاوه، سوکالي هم ورته راوستله او خلکو ته یې مرتبې هم ورکولې. نازیانو همدا وړ لکه NSB غوندې حزبونه په پولنډ، بلژیم، فرانسې، نورو ملکونو کې لکه نوروې، یونان او ډنمارک هم ول. تر دې وخته پورې دلته خلک لکه د مثلث په دریو موقفونو کې قرار درلود چې یوې نازیان ول الف، دوهمې NSB و ب او درېیمې معمولي وګړي او یا مخالفین ول تا، الف با تا. آیا تاسې قضاوت کولی شئ چې په دې دریو کې په دې الف با تا کې څوک ملامت ول؟ آیا تاسو څېړنه کړې ده چې وروسته له دې نه چې نازیان مغلوب سول، هالنډیانو له NSB سره او د NSB د نسلونو سره څه وکړل؟ آیا تاسو څېړنه کړې ده چې بغیر له څو په شمیر د NSB له مشرانو څخه چې د ورځپاڼو تر مخ محکمه سول، دا نور ټول د NSB د حزب غړي چېرته توري تم سول؟ آیا تاسو څېړنه کړې ده چې ولې د تاریخ په پاڼو کې د نازیانو د غستر فوج محکمې ورکې دي؟ آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې یهود او امریکایانو به پټ همغه کار له نازیانو او د دوی له ملګرو سره کړی وي چې هټلر له یهودانو سره وکړ؟ آیا تاسو څېړنه کړې ده چې ولې په نړۍ کې تر دا ننه ورځه پورې موږ هیڅ څوک نه وینو او نه یې اورو چې ځان ته د نازیانو پورې او یا د NSB د نسل او یا اولادې په نامه څرګند کړي؟ ما د غربیانو منطق مطالعه کړی ده او زه مطمئن یم چې څه وړ چې هټلر 6 میلیونه یهود د ګاز په کوچنیو کوټیو کې مړه کړل، همدا وړ دوی هم له نازیانو او د دوی له ملګرو سره د پردې شاته د تاریخ له پاڼو څخه پټ همدا وړ چلند وکړ. دا چلند نه یوازې له نازیانو او د نازیانو له ملګرو سره شوی ده، بلکې په تاریخ کې هر کله د نړۍ په ټولو ملکونو کې د هغو وګړو سره کیږي چې د یوه پردي ملک د نظامي یرغل سره یې د خپل وطن د سوکالۍ او رغونې په نوم او د خپلو ګټو لپاره ملګرتیا کړې وي. بلکې دا چلند که د نړۍ پر سر د محمد صلی الله علیه وسلم د عمومي عفو مثال نه وای، نو یو طبیعي، یو منطقي چلند ده. زه یو مثال بیانوم. فکر وکړئ چې موږ یوه کورنۍ یو چې 5 زامن او 4 لورانې لري او زموږ شخصي کور ته یو د چین څخه راغلی یو شخص د ټوپک سره راننوځي او موږ ته توصیه وکړي چې زموږ د ژوند کولو طریقه غلطه ده
او دی له یوې افضلې طریقې سره راغلی ده چې زموږ په کور کې یې پیاده کړي او په دې حالت کې دی زموږ کور په امن کې هم ساتي، زموږ کور جوړوي هم، او د کورنۍ هر غړی چې ورسره ملګرتیا وکړي هغه ته پوره ازادي، اختیار او امتیازونه هم ورکوي. نو د کورنۍ له غړو څخه 2 ورونه ورسره ملګري سي او هغوی هم نورو ته دا توصیه شروع کړي چې د کور مخکینی د ژوند کولو طریقه غلطه وه او موږ باید د دې چینایي نوې طریقه خپله کړو. خو نور د کورنۍ غړي ورسره ونه مني او وایي موږ له ډېره پخوا په خپلو طریقو ګزاره کړې ده، نو زموږ حالت دی موږ ته مبارک وي او د ده حالت دی ده ته، خو چې زموږ کور پرېږدي، زموږ له کور نه، زموږ له دیار نه ووځي. او په دې حالت کې د چین دا نابللی میلمه د خپل پروګرام د تطبیقولو لپاره زموږ هغو 2 ورونو ته ټوپکونه هم ورکړي، وسلې ورکړي، او دا نور ورونه چې ورسره یې نه مني له بېلابېلو ګاونډیانو څخه وسلې او مرستې وڅېړي او په دې لړۍ کې بالاخره له دې 2 ورونو څخه یو مړ سي، هغه چینایي هم مردار سي او بل یو ورور او 2 خویندې، مور او پلار شهیدان سي. د چینایي سړي دا داستان زموږ د احساس یو تمثیل ده. دا مثال د پردي اشغال الف، د داخلي خیانت با او مقاومت تا، او وروسته د انصاف د غوښتنې پوښتنې دي له تاسو له زړونو نه. دې سره ما هڅه کړې چې له تجربه شوي تاریخ نه د انسان شخصي کورني ژوند او احساساتو له زاویې دا موضوع راواخلم. په دې مثال کې هم دا کورنۍ لکه د مثلث په 3 موقفونو کې قرار لري چې لومړی چینایي ده الف، دوهم 2 ورونه با، او دریم د کورنۍ نور غړي تا. آیا تاسو قضاوت کولای شئ چې په دې الف با تا کې څوک ملامت ول؟ آیا ویلای سو چې هغو ورونو چې نه یې منله په دې خاطر ملامت ول چې ګاونډیانو ته ولاړل او له هغوی نه یې مرسته وغوښتله؟ آیا دا ویلای سو چې هغه زموږ لا ژوندی ورور چې د چینایي ملګرتیا یې وکړه هغه دې اوس د کور مشري وکړي؟ آیا دا ویلای سو چې زموږ د هغو 2 ورونو نیتونه چې د چینایي سره یې ملګرتیا وکړه د وطن د رغونې ول او د چینایي سره ملګرتیا یې په ځای وه؟ آیا دا ویلای سو چې وایي چې خیر ده چې چینایي د ټوپک سره راغلی و، خو که هغه مو خپل کار ته پرېښی وای نو د موږ کور به ګل ګلزار و؟ آیا دا ویلای سو چې د مور او پلار، هغو خویندو او هغو ورونو باید خپل غږ نه وای پورته کړی؟ د نړۍ تاریخ او د نړۍ ټول ملکونه لکه له 2مې نړیوالې جګړې څخه وروسته الف او با محکوم کړي دي. زه لکه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عمومي عفو طرفدار یم. خو آیا تاسې قضاوت کولای شئ چې په دې الف با تا کې څوک ملامت ول؟